په ننګرهار او پکتیکا کې دا وران شوي کورونه یوازې د یوې چاودنې نښه نه ده. دا د هغو بریدونو پایله ده چې په پاکستان د فبروري په 22مه نیټه ترسره کړل. هغه بریدونه چې د طالبانو د دفاع وزارت په وینا ښځې او ماشومان هم قرباني کړل. خو تر ټولو دردونکې پوښتنه دا ده ولې په دغې پیښې د سیمې هیوادونو او نړیوالو غږ ونه کړ. یوازې یو هیواد هند دا بریدونه په ښکاره ډول وغندل. هند وویل چې پاکستان هڅه کوي خپلې داخلي ناکامۍ پر افغانستان وتپي. روسیه چې په 2015 کال کې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژند، د نړۍ لومړی هیواد چې طالبانو ته رسمیت ورکړ، خو بیا هم په دغه کړکېچ کې خپله خاموشي وساتله. روسیه د افغانستان او تاجکستان پر پوله د وسلوالو ډلو له پراختیا ژوره ویره لري. د دوی لپاره خطر دا دی چې که طالبان بشپړ منځوي پاتې شي، سیمه ییزې توندلارې ډلې به نورې هم ځواکمنې شي او د منځنۍ اسیا امنیت ته به جدي ګواښ پېښ کړي. خو اوس سره له دې چې مسکو د رسمیت پیژندنې وروستی کارت هم وکاروو، لا یې هم د هغو وسلوالو له شره خلاصون نه دی موندلی چې د سیمې ثبات ګواښي. همدا ویره ده چې روسیه د پاکستان پر بریدونو خاموشه ده. طالبانو ته یو بل نږدې هیواد ایران هم غلی او خاموش دی. ایران په ښکاره ډول ویلي چې د طالبانو رسمي پیژندنې ته نور هیڅ ډول معنی نشته. خو اوس پوښتنه دا ده ولې ایران د پاکستان د بریدونو پر ضد غږ نه کوي؟ ځواب ډیر ساده او اسانه دی. ایران نه غواړي چې د طالبانو د ملاتړ په بدل له پاکستان سره خپلې اړیکې خرابې کړي. دواړه هیوادونه ایران او پاکستان په سیمه کې د اغیز لپاره سیالي کوي، خو د طالبانو په قضیه کې هغوی غواړي اړیکې په احتیاط سره مدیریت کړي. د طالبانو حکومت ته د مشروعیت ورکولو په مسیر کې ایران نه غواړي داسې څه ووایي چې پاکستان ناراضه کړي. نړیوال سیاست په دې ورځو کې د لویو کړکېچونو په منځ کې راګیر دی. لویدیځ هیوادونه په 2026 کال کې له ایران سره د احتمالي پراخ شخړې په درشل کې دی. امریکا او اروپایي متحدینو یې افغانستان د لومړیتوبونو له لیسته لرې کړی او پاکستان د ترهګرۍ ضد عملیاتو ادعاوې کوي، هغه څه چې نړیوالو ته د دفاعي اقدام په توګه ښکاري. په داسې حال کې چې په افغانستان کې په زور او جګړه یوه ډله حاکمه شوې، د افغانانو بشري حقونه یې تر پښو لاندې کړي، ډیری هیوادونه علاقه نه ښیي چې د دوی په دفاع کې غږ پورته کړي. خو د دې ټولو سیاسي حسابونو تر شا اصلي قربانیان څوک دي؟ هغه خلک چې د جګړې برخه نه دي، هغه ماشومان چې د شپې له خوبه راویښ شول او نور یې هیڅکله سهار ونه لید، هغه کورنۍ چې په څو ثانیو کې د ژوند ستنې ونړېدې. کله چې په دا ډول پیښو نړۍ چوپ پاتې شي، د انصاف دروازې بندېږي. کله چې طالبان د خپل سیاست او قدرت دوام ته لومړیتوب ورکوي، د ولس سر غوڅېږي. په سیاست کې یو منل شوی نورم دا دی چې سیاستونه بدلیږي، اتحادونه او دوستۍ ماتیږي او هیوادونه خپل حسابونه کوي. خو د هر برید تر شا یوه کورنۍ وي، یوه مور وي، یو ماشوم وي او تر ټولو دردناک حقیقت دا چې په دې جګړه کې تر ټولو کم اوریدونکي چغې د همدغو عامو خلکو وي.